ټول دې پکې وایم کنه او زبدان ناس کوم ګل انداز کوم بس راځي وخت راځي یادګه خبره دا مې ترور د سکه ته دې د نانو سره داسې نږدې ولاړ یې کنه نو دا څوک دا څه بچی ته پوښتنه وکړه کنه دلته څه کوي یا دا د خدای ظالم دا جنې ورور دی کنه زمانې په توبې نو د جینې ورور چې نو د خپل خود په واده کې ګډي خدای دې د ډېر سره خلاص کا دا ملک د پښتو لري تاسو هغه ته پښتو وایي چې لور خور داسې واده کوي کنه پښتو دې ته وایي چې پایو عزت کوي لور واده شي ما سره مسین نشته کې د قرآن ما داسې ما ته کولې دا د کومې زمانې پښتون دي خطر دوی کنه ستاسو کار به څه کار کوي یا یم په ایمان چې مخکې به اوخان نامول ډېر زه خو هم کنه چې په تخت کې نو غوټه سلور مخې وته کې کوي کنه په ایمان چې راشي کنه غوټ قصاب کاری خلاص به دام خاینه د اوس دې چرګو آرام کړی انا هذا بڑا بڑا خبر پہ شابا واده کړل لکه شو راشه پر دې فاش چې دا زمون سره څه دی واکي د چینه مخکې به دا چې کې یو کې غاڼه وای څه دوه کوي وای دا چې په منډه بدل بنای ول زمینو داري واځي کړ زه وګړېږم ته به وګړېږي او دې شوکري د خپل دا چې دوی دې دې دا مې ته وایې کابه نو بس پتا نه یو هغه کړه څه ته وایي خانه بدوش لا انا وای خانه بدوش کو نو کوم وای نن دته سباوته څه تاسو پس ګرځم یا ته موږ شاله ګرځم موږ به څه ګرځم ها همدا ته چې دا خو واده کنه خپل واده کړی نه چې دا خو به عزت کې خلک کوم واده کی روستو به سړی واده کی آی دا نه بچي تاسو څنګه کوي ما له خو بس را کړم انا خلک په بس پای عزت کړاله او پای عزت کې نو راځه کوم کار بس خدای وکړه یا بوده بعد ما تاسو راس مو دی وای خلون نشته کنه یا خلک ته سوي بیا ما ماته خو نه راوړي دي کنه ها کله چې دې باندې کنه زموږ د سمونیوات پکې ویم دي دا باندې به موږ په دې باندې یو خېلو دا کومنګ نه کیږي یو کټ په ماته ځکه نه به بالکل په قانون کې کوم چا کټ مارته کنه نه دې به پیسې لږه څه کو نه دا د پښتنو رواج نه ما دا رواج نه کویا نه کټ نه ماته دا څوک دی دا جی دې ګړي سره یې کوم څه خیر دا اسلام خان دی دا بجوړ دا ودا څنګه کنه دا موږ نو رواج خو به کوي په اډن خو به دا بچي خېلوم کټ نه ماته خانه سي دې به راځه
Dia pakai kayu wati. Saya dia pakai. Ada kayu pakai wati. Dia pakai itu. Mubarak. Nawe nawe. Dia pakai itu dia. Yang nawe itu kan terus sekali nawe. Jom. Sampai dia pakai sampai. لنا وقت بيجي اخ تشتغل فكرة سيك شارنيمو لا نقول بيستانس لا بقول له سلام كم بيجي ايش قلت انت انت باقي شو الموزه ها هو لا ما ابغى اشترك ولا يلا ما خير ذا خير ذا يلا ما نا خير ذا لي زمان يرجينا كنا ذا خير قولي بس كده لا تسمع انا نسي بس كده خلاص بس هذا انا ما بدي من يجيب كده هذا انا بلينا انا كل شاب هذا تاخذ هذا صار ثلاثه كده ما ابغى صار زلنا جوا شيء بس كده بايو يزكي يا بشرف ولا جرور انا سيدي خلي بالي ورقه ما زلنا زمان ولا عليك استجاب كل عليك زر بوزه كده يا محمد داني نشتا نخارا ما دوش من ما بيزان كمان عليا لا كان ما يقول خوري ابو الاخير بس وري نعم شو زمان لو زت ما ويصير مكاربي هذا ما دمران حنزيله انا واشرب زيره بجبر كما كان نو دي شنو سپور بیلنس ګډي ساتلې شکر وباسه چې په موږ باندې دا روز رالو دا کور به جوړ کړ پایو عزت ده کنه ګورې زه به واده نو کوم ستاسره خلاص شي نو زه به ټول ورکو داسې راستي ما دې ګونه پخړې دي اولي باندې وختې سو لم تينا چلانګي ولا خپل شت ما دې ته باندې پتا باندې دا شکرانه چې تا زما د سې تر اوسه نو څه په ډولې کې نه دي دا ما چې دا جنگ راوستي لم نظم سره تاسو نوزات نشته اترو خیر ما وخان ولا کوم کړه دې نو ته زما نه څه پتا کې قبلې لم زين قبلوا ما جاسك کوم کنه چې تا کوم کړه دې پاتې لم بشكنا فلا نظم تیرې سره راشه بزول راشه پوری سره چندل باندې راشه دې کوی تیرې سره واشه بدل نه ولا بالك ايش من الكلام او كذا ماذا فلان لك ايش هو ذا بدي خلي شغله يا ابويا ما بقي سلي هذه خدام يا ابو واذا ما تجي كتب لو يسوون اختنا بس هذا یو چې ټاکې جنیر شو په ټول مره د خرو او داس په کارونه کړی شکر چې دا زنده مې رسن لاله
ما څه پښه ولګي نه نه پکې راوړلې بس ولې وځه ته زما د نکاح ښځې ښه تاسو زما نکاح شوه ما دنیا دولت لوټه وکړې ده ښه دې نصیب ته بوزیا الا یا ښځې پم ته ما جنینه کړې او که خپل دیدن نه مې کړې چې ستا ووینم دې شکر باسه چې دې درې ته ختم زما خو چې پړون ته کوټې سر ته نه ختم ما او کنه ته خو ما ښځه نه ده کړې ما خو د تیاګړې نه بیزو راوستې ده ونیته وخېده ونیته وایم ښځې راکوزه شه که نه باره ته قوم ولاړ دي څه لري په شرمونو شرمې ستا قوم کم دی ولې دا قوم نه دی دا زما څه دي ولې پرېږده دا قوم به داسې که دا زما ویجاړ شکلونه دي اجا چا ته وې نه کوزېږي وړه ښه کوزېږي که نه 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 کوزېږي دادا داسې بیزو مې راوستې ده نو نابی نه ته پانا لیونی سپېنن یې ګویم په جنګ یې پوی نه کړو زویه بس اوس مې وله کور آباد که ته پیشه او زوی دې پیشه که څنګه ناوي صحیح دې وي یاره پلاره دا دې خوشحاله کړه چې دا جینۍ وکړې او ځکه نه په خپله به ټیک شي ته غم مه کوه او ټیک مې کړي یم هغه دلي ته وخته ما ته وایي څوک به یم در کوزه نه کړي اوس به راکوزه وځه بچې ده یا خدای زما دې توبئ په کوټه کې لوی ترک شو دې ته ملګه کوزه شمه یا رشید سینه مې شرمې دا خدای ظالمې په دلي کې ناست دی نو زما په زړه کې چرس څه دی بیا به وپوزم دله هغه سره څه ټیم نه دی چې موږ غلی نو واده به وکړي نه دادا ما له دا جنې چې کوم دی واپس خلکو ته حواله که به زه واده کوم نه کوم واده بچې خیر که بعد به دنیا خلک سینه مې شرمې څنګه په شرمېدلو کې به ته وچرمې کې په ارام کښېنه دا واده هغه شعري که نه او داسې واده دې په شړک ملېږي ښه واده دادا دا خدای ظالمې ګوره تښتې ګوره سړی راله تښتې ګوره چې وتښتې زه خوشحاله یم ځه وای ښځه ګور بس په دادا رالیږم سبا وکړه صبر ته راوړېږه کوزه شه باقي په سړیتوب ښه شوي دي ته وځه نه نو چې واده ته یوې نو زه خبر کوم نه چې واده ته یې زړه نو په وخت باندې ویلي اوس هم په قوم کې ولې شرمې بیا دا د غونډې پښتانه هم دا کار دی د لور خور نه تپوس نه کوي او لور خور نه اورېدلې مه کوه چې چېرې تا ته پته نه وه چې ته ما پسې راغلې وایي ما ته څه پته وه چې ستا دوست جمعه ده او زما نڅې نه کمپلین کښېنه ستا ټوله نه پرې پوزه نه باندې وسېدم ته یاره پلاره دا ستا د لاسه چې تللې وي او رشته دې کړې وي نو خلک ورته تپوس وکړي که نه چې جینۍ رشته خو نشته بیا په ارام کښېنه دا په اسلام کې امتیاز دي چې کومه جینۍ ورکوي هغې ته به زلمي یې ښایي دا خدای څه وکړي نه نو خدای دې ستا په دې روډ باندې ځمکه ډکه کړي خو ما ته به یې ویلو چې ستا نوسې مې نه دي خوښ زما بل خوښ دي نو ورته کې او زما خو د ګل په شان پرې دي ټول کلي Yeah,
سلام پنالي نو ها څه چل شوی دی دا راته ووایه څه مړی شوي دی آخر څه چل شوی دی هذا خدایم د سر اخلاص که دا راته ووایه چې زما هغه خور څه شوه اوس دې صحیح تپوس وکړه اوس په دې خولکۍ لګودم چې خولکۍ دې سلامي کوي راځه راځه زه شابه مخ شه لا مو يا ولا الله فاتم طول نوري دي ورا غم وکړه جوړ شوی كيف راځه جماعه بلا دې دا کړي ده وایم بچو ورور یې نن اوس په خبره په دې میدان کوو بالکل خبره به په دې میدان کو ته چې ما حق حلاله نکاح باندې دې ښکلې زلمینه ورکړې ولې دې کې څه چل دی همدا سندل پودرې او د ما نه خفه مخې تیر سریم دي نو خدای دې نه سره خلاصه کړه دا ګولډن پر به ولرول ما او دا تیر سری به دې ختم شي همدا تیر سری دي نه دي دا قسم د سینکانې نه مخ نه دي علم نو بیا دا څوک وخت دی همدا مې پلار خوښ دی ما ته پته وه څه